په سعودي عرب کې به د ATM نه پیسې څنګه وباسو دا طریقه د زده کوي. اکثر ډیرو مرګرو ته دا مسله راځي چې کله هم ATM ته راشم نو زموږ ډیرو پښتنو ورونو د پته نه چې د ATM نه پیسې څنګه راوځي. ټیک ده دا طریقه ځان سره زده کوي هیڅ پکې نشته بالکل ایزي طریقه ده. راځئ زه پیسې راوباسم. اوکې د ټولو نه لاول به خپل کارډ راواخلئ. ستاسو سره که د هر بینک کارډ وي مشکله نه ده. په ATM کې هر یو کارډ چلیږي که هغه د نیشنل بینک وي که د NCB که د عرب نیشنل بینک وي هر یو دا کارډ دی. ټیک شو ما سره د الراجي کارډ دی دا به زه دې کې وردن نه کم داسې به یې پکې کېږدي. ټیک شو دا به ستاسو نه غواړي پاسورډ لاول خو په انګلیش کې کوي د انګلیش دا بټن ځکه زمونږ ډېر خلک چې دي هغه په عربۍ باندې نه پوهېږي نو په انګلیش کې بیا به خپل پاسورډ ووښئ. ټیک شو نو زه به اوس خپل پاسورډ ووښم بیا به دا انټر شو اټومیټیکلی په خپله باندې انټر شو. که انټر نشي نو بیا دا انټر ووایي یا اوکې په ځینې ATM کې اوکې په دې کې انټر دی دا انټر شو. اوس په دې کې دا ډېر شي اپشنونه دي په دې کې موږ پیسې راوباسو نو موږ به دا ووایو کیش وډرا. ټیک شو نو دا پهلا بټن به وو دې کې اوس موږ ته وایي چې تاسو څومره پیسې راوباسئ 50 راوباسئ 100 راوباسئ 200 راوباسئ 300 راوباسئ. په دې سره چې تاسو څومره پیسې راوباسئ هغې باندې کلیک کړئ هغه بټن باندې هغه پیسې به راوځي. فلحال زه صرف یو 50 ریال راوباسم ستاسو ته طریقه ښیم. ټیک شو نو زه به په دې باندې کلیک کړم. ټیک شو دا به لږ لوډینګ وکړي او اول به کارډ راکړي لاول به خپل کارډ راوالی او بیا به دا وګورئ 50 ریال راووتل. ټیک شو بالکل ایزی طریقه ده. همدغه د نور ویډیوګانو دپاره تاسو ته څه مسله وي بینک اکاونټ جوړوئ یا د ATM ورک شوی یا د ATM پین چینج کول غواړئ نمبر چینج کول غواړئ کمنټ وکړئ زه به په هغې باندې ویډیو جوړوم او ستاسو مسلې به د خیره سره په یو ویډیو باندې حل کېږي. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک در سره لازمي وکړئ. مننه.